خیبر پښتونخوا کې د توانایي د 10 منصوبونه د 240 میگاواټ ارزانه بجلی پیداوار جاری. صوبې ته د کال 14 ارب روپے ګټه ترلاسه کیږي. د خیبر پښتونخوا د توانایي او برېښنا سیکټري ښاغلي نثار احمد ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د خپلو وسایلو نه د توانایي پر روانو منصوبو تیزۍ سره کار کوي. دا وخت د 240 میگاواټ 10 منصوبې مکمل کړي شوي دي. د دغه منصوبونه صوبې ته د کال 14 ارب روپے ګټه ترلاسه کیږي. راتلونکو 15 کالو کې به د توانایي نورې 9 منصوبې مکمل شي چې ورسره به د ارزانه بجلی پیداوار 1000 میگاواټ ته ورسیږي او صوبې ته به د کال 55 ارب روپے ګټه ترلاسه کیږي. سوات ضلع کې د توانایي په 3 فلیګ شپ منصوبو هم تیزۍ سره کار جاری دی. د دغه منصوبونه به راتلونکو 2 کالو کې د 380 میگاواټ بجلی پیداوار شروع شي. په سوات کوریډور 40 کیلومتره اوږد ترانسمیشن لاین خورولو هم کار توند کړی شوی دی چې روان کال 2026 کې به ترسره شي. د ترانسمیشن لاین مکمل کېدو سره به د صوبې په صنعتي شعبې ارزانه بجلی خرڅول شي. دا وینا د توانایي او برېښنا سیکټري ښاغلي نثار احمد د جایزه اجلاس د صدارت کولو په وخت کړې ده. د اوبو نه د جوړېدونکي بجلی په 9 اهمو منصوبو د پرمختګ جایزه اجلاس پیښور کې ترسره شو. د توانایي ایډیشنل سیکټري انور خان شیرانی، چیف ایگزیکټیو پیډو انجینیر انوار الحق، سینیر چیف پلانینګ افیسر سید ظاهر شاه او نورو سینیر افسرانو اجلاس کې ګډون وکړ. چیف ایگزیکټیو پیډو انجینیر انوار الحق بریفینګ کې په ډاګه کړه چې تیر کال د 3 میگاواټ 3 اهمې منصوبې کامیابی سره مکمل کړي شوي دي چې پکې 40.8 میگاواټ کوټو دیر، 11.8 میگاواټ کروڑا شانګلا او 10.2 میگاواټ جبوړي مانسیرا منصوبې شامل دي چې ورسره د پیډو د ارزانه بجلی مجموعي پیداوار 240 میگاواټ ته رسیدلی دی. بلخوا په 9 منصوبو تیزۍ سره کار روان دی چې پکې 300 میگاواټه بالاکوټ مانسیرا، 215 میگاواټ مدین سوات، 88 میگاواټ ګبرال کالام، 40 میگاواټ میټلتان سوات، 1 میگاواټ لاوی چترال، 14.5 میگاواټ چپری چارخیل کورم او 9 میگاواټ مجاهدین پاور پراجیکټ تورغر منصوبې شامل دي. په دې موقع د توانایي سیکټري د میټلتان نه مدین پورې 40 کیلومتره 122 کیوی ترانسمیشن لاین منصوبه بې کچه زیاته هم وګرځوله او روان کال کې په ټاکلي وخت دغه منصوبې په مکمل کولو یې زور ورکړ. نوموړي سیکټري د صوبې د ټولو نه په لوی منصوبه 300 میگاواټه بالاکوټ هم د کار تیزولو لپاره پراجیکټ ډایرکټر ته هدایات جاری کړل. د توانایي او برېښنا سیکټري ښاغلي نثار احمد د پیډو واکمنانو ته هدایات جاری کولو سره وویل چې د توانایي جاری منصوبې د مکمل کېدو نه پس نېشنل ګریډ کې شامل کړي او که داسې ونشي نو په صنعتي شعبه په ارزانو نرخونو د بجلی خرڅولو لپاره د ډایرکټ سپلای ماډل لاندې 0 تر 0 ډیسټریبیوشن لایسنس ترلاسه کړي. د توانایي سیکټري پراجیکټ ډایرکټرانو ته سختۍ سره خبرداري ورکړه او ویې چې هغوی د ګیپ انالیسس جایزه اخیستو سره د اپریشنل ګیپ پیوارس ټایم باونډینګ په شمول ټول رکاوټونه او خنډونه لرې کړي او په ټاکلي وخت د منصوبې مکمل کړي. په بل صورت کې هر قسم ځنډ به د زغملو نه وي. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پیښور.